پاکستان د تباهۍ پر لور د 10 پوځیانو وژل کېدو وروسته یې 4 نور نن هلاک شوي. عمران خان په ژړا دی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې د سړک غاړې ماین چاودنې 4 عسکر وژلي دي. د پاکستاني چارواکو په حواله د جمعې په ورځ بلوچستان ایالت کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې 4 عسکر وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. پیښه د بلوچستان ایالت په سبي ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید پړه نه ده منلې، خو پر بیلتون غوښتونکو ډلو شک کیږي چې په تیر کې هم پر امنیتي ځواکونو د بریدونو ادعاوې کړي دي. د بلوچستان ایالت وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو دا پیښه یو ترهګریز عمل بللی او هغه یې غندلې ده. بزنجو وویل چې وژل شوي او ټپیان د سیمه ییزو پولیسو د یوې برخې چې د سولې د ځواک په نامه یادېږي غړي ول. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو دا تازه پیښه په داسې حال کې کیږي چې د سې شنبې په ورځ هم د پاکستاني عسکرو پر یوې پوستې برید شوی و. د پوځ د معلوماتو په حواله په دغه برید کې 10 عسکر وژل شوي ول. په بلوچستان کې وسلوالو یاغیانو د دغه برید د ترسره کولو ادعا کړې وه. د 10 پوځیانو وژنه عمران خان وایي سرتیري مو قرباني ورکوي خو موږ خوندي ساتي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د هغو 10 پاکستاني پوځیانو ستاینه کړې چې بلوچستان ایالت کې پر یو پوځي پوسته د وسلوالو برید کې وژل شوي. لومړي وزیر پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې سرتیري ځانونه قرباني کوي خو دوی خوندي ساتي او په وینا یې دوی له پاکستانه د ترهګرۍ له منځه وړلو ته ژمن دي. وړمه شپه د بلوچستان کچ سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یو پوسته برید کې 10 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې د 10 پوځیانو وژل کېدو تایید ترڅنګ ویلي شوي چې ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت د بلوڅانو د ازادۍ جبهې منلی دی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.